دا وخت زموږ سره په سټوډیوز کې د پښتو موسیقۍ یو داسې کمپوزر موجود دی چا چې تر اوسه داسې بېشمېره سندرو او غزلو ته د موسیقۍ جامه اغوستولې ده کومې چې زموږ اوریدونکو ته د وخت تېرېدو باوجود یادې دي. په دې کې د ګلناز ستا په عدم اعتبار نشته، جرګې مې ډېرې وکړې، د معشوق سلطان ومنشي زما لالي ته ولیکه چټۍ، د خیال محمد یا د زړه سلطانه ستا په جدایۍ کې تېر به شي وختونه، وخت خیالي جانانه او داسې د نور ډېرو سندرغاړو په اوازونو باندې سندرې شاملې دي. دا څوک دی؟ دا د بېشمېره طرزونو خالق رادت حسین دی، کم چې دا وخت زموږ سره په سټوډیوز کې موجود دی. ښه رادت حسین صاحب ستاسو څه خیال دی؟ صاحب دا خو د ټولو نه مخکې یو زبردسته خبره دا ده چې دا پښتو زموږ مورنۍ ژبه ده، د دې خدمت په موږ فرض دی جی. او د دې خدمت زه ډېر د زړه په مینه باندې کوم چې دا زما خپله مورنۍ ژبه ده. زما هره موسیقي چې نو هغې کې به دا دوه رنګه ضروري هغې کې به یو د پښتو جزي او دویم به هغه ګانه کې سوز ډېري، ځکه چې زه په خپله دا دوه څیزه ډېر خوښوم. د دې مطلب خو دا نه چې ته په خپله دردېدلی خو نه یې؟ نه دا دغه نه دی جي، خو سوز ګانه کې چې سوز وي نو هغه اورېدونکو له ډېر خوند ورکوي بېشکه چې څوک په موسیقۍ پوهېږي. بېشکه. او بعضې موسیقي مونږ داسې د جټو دپاره هم دغه کوو چې یاره هغوی دې هم خوشحالوي، خو ډېر مونږ د اورېدونکو خیال ساتو چې کوم په موسیقۍ پوهېږي د هغوی دپاره د هغوی دپاره ډېر خیال ساتو جي. نو لکه څنګه تاسو خو د ډېرو سندرو یعنې کمپوزیشن کړی دی، هغې ته تاسو د موسیقۍ جامه اغوستولې ده جی. په فلمونو کې هم تاسو کمپوزیشن کړي دي جی. نو دا راته ووایه چې تاسو خپل د موسیقۍ د زده کړې آغاز کله کړی دی؟ صاحب زما خو دا فدري فن دی، ځکه چې زه د فن سړی یم او زه دا اتو کالو م چې د موسیقۍ ته راوتی یم. بیا څلور استادان ما نیولي دي ډېر قابلان چې هغې کې یو اشرف خان و، دلبر راج چې کوم په خپل وخت باندې دلبر د هغه نوم و راج ورلا ریډیو پاکستان پېښور خطاب ورکړی چې هغه په خپل وخت ډېر ماهر د دنیا ټول سازونه به هغه غږول دي. نو مونږ د دې فن خلک یو، شوقي یا شوق نه لرم جي، د دې فن سړی یم نو شوق ورسره مې ډېر ځکه دی چې زه وایم چې زمونږ نه څومره کیدی شي چې مونږ دا خدمت د ریډیو پاکستان زمونږ مشرانو هم کړی دی او مونږ یې هم کوو. کینې داسې خو ما ټي وي کې هم ډېرې ګانې ورکړي دي، وي شتیش فلمونو کې هم ما میوزک ورکړی دی، کیسټو کې مې میوزک ورکړی دی، خو د ریډیو پاکستان مونږ په هر لحاظ ډېر احترام کوو. نو دا ووایي چې تاسو به تر اوسه پورې تقریبا څومره سندرې کمپوز کړي؟ یاره صاحب داسې خو که زه تاسو ته ووایم نو ما به د یو 7,000 نه هم زیاتې کړي نو څه به او جي، ځکه چې په هره میاشت کې 2-3 پروګرامه مونږ ته دلته میلاویږي، داسې په ټي وي کې میلاویږي، په وي شتیش فلمونو کې ما میوزک ورکړی دی او د کیسټو خو د دې څیزونو خو نن سبا عام یو خبره ده که نه چې کیسټ هم ډېرې نو ډېرې ګانې هم کړي دي جي. خو دا زمونږ کوشش صاحب چې زمونږ یو ګانه د بلې سره سمون نه خوري او هر کله که د یو کمپوزر یوه ګانه بلې سره سمون خوري نو دا خو کمپوز نه شو جي، دا نقل شو بیا د بل. کوشش د که هر کمپوزر دی او چې صحیح دا فن کوي نو د هغه به ړومبی خبره دی چې د یوه ګانه به بلې سره سمون نه خوري جي. کنی نو زمونږ په روپۍ کې 12 ګانې چې دي جي نو هغه 12 کې دي، خو بیا هم زمونږ دا کوشش جي په زرګونو ګانې مونږ وکړې خو انشاءالله یوه بلې سره سمون نه خوري، دا زمونږ کوشش دی. نو ستاسو په موسیقۍ کې خو به د پښتو ژبې ډېرو سندرغاړو سندرې ویلي که نه؟ جی جی. نو ستا د دې سندرغاړو متعلق څه خیال دی؟ مقصد دا چې تا کم سندرغاړي زیات خوښ دي؟ یاره صاحب زما خو هر هغه ګلوکار خوښ دی، که هغه زنانه ده او که نارینه دی چې د دې اواز سریلی سر کی او تعلیم یافته وي، تلفظ هم، ځکه چې دا 3 څیزه یو بل سره تړلي څیزونه دي جي، ښه شاعري، ښه موسیقار او ښه ګلوکار. نو زما هر هغه سړی خوښ دی. دې وخت سره زمونږ خیال محمد ډېر ښه روان دی، اواز یې هم سر کې دی،
شاه ولی ډیر ښه روان دی، ماجبین کترباش ډیره ښه ده، معشوق سلطان ډیره ښه ده، کشور سلطان ښه ده. د دې اوازونو کې جی سرم دی او پوهیږي هم په موسیقۍ باندې، محنتونه یې کړي دي نو پوهیږي په موسیقۍ باندې. خانو تاسو عموما کم قسم کلام په مینه باندې کمپوز کوئ؟ مقصد تاسو به مختلف کلامونه کوئ کمپوز کوئ، نو کم کلام داسې چې تاسو هغه ښه په خوند باندې کمپوز کوئ؟ صاحب مونږ هغه کلام ډیر په مینه دغه کوو چې هغې کې عوامي رنګ وي، نو هغې سره مونږ ډیره مینه لرو، ځکه چې دا مونږ د عوامو دپاره خوشحالۍ دپاره دا ټول کار کوو، نو مونږ هغه کلام ډیر په مینه باندې کمپوز کوو. جی اوس راز حسین صاحب لکه څنګه تاسو وی چې بېشمېره سندرې تاسو کمپوز کړي، نو د هر سړي په خپل کار کې یو خاص داسې کمپوزیشن یا یو سړی داسې کار وکړي چې هغه ته بیا د وخت تېرېدو باوجود هم ښه ښکاري، نو کومه داسې سندره ده غزل دی چې تا باندې ښه لګي، تا په خپل کمپوزیشن کې دا د هغه غوره ښکاري؟ جی صاحب کمپوزیشن خو ما ډیر کړي دي، مګر دا ګانه چې کومه دا د رشید احمد خان یو ګانه ده او ماجبین کترباش ویلې ده، دا نشه نشه کاته دی نور خواږه شه، دغه غشي دی لا نور کاږه واږه شه، او جی دا اوس هم په ما ډېره ښه لګي. خوښه نه ده چې اوس یې واورو؟ ښه وایي که نه صاحبه؟ بس وایه، او زمونږ اورېدونکي به هم واوري. بس وایه.
راد حسین صاحب زموږ اورېدونکو به هم دا غزل اورېدلی جی. او یقینا چې خوښ شوی وي جی دا ووایي چې د دې غزل په طرز جوړولو باندې تاسو څومره وخت لګولی؟ یاره صاحب کم از کم د دې په ټایم خو کم از کم 8-9 غنټې وخت به مونږه لګولی دی جی. یعنې پوره محنت غواړي. جی او پوره محنت څنګه نه صاحب موسیقي خو ډېر ګران شی دی. نو راد حسین صاحب زموږ دعا ده چې خدای دې وکړي چې ستا دا جذبه همدغه شان ستا په زړه کې جی ته د پښتو ژبې خدمت کې جی او زموږ د اورېدونکو دپاره داسې ښایسته ښایسته او خواږه خواږه طرزونه جوړی. کوشش هم دا ده صاحب چې اورېدونکي زموږ خوشحاله شي. نو ستا ډېره ډېره مننه. شکریہ.